اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن درته وایم چې الله رب العزت د شپې په کم وخت کې ځمکې ته راځي او انسانانو ته غږ کوي چې ووایه څه دې پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې په اخیری برخه کې الله جل جلاله د ځمکې اسمان ته راځي او وایي شته څوک ما ته چې فریاد وکړي او اواز کوونکی شته چې ما ته اواز وکړي او زه یې فریاد واورم، له ما نه څه وغواړي چې زه یې ورکړم او له ما څخه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي چې زه یې ورته بخښنه وکړم. نو ملګرو هغه وخت دی اخري وخت، یعنې د سحر وخت دی چې کله الله رب العزت ځمکې ته راکېوځي نو دغه اوازونه کوي. نو ملګرو پابندي د سحر لمونځ وکئ او په سحر کې د الله څخه رزق وغواړئ، په سحر کې د الله څخه معافي وغواړئ نو الله به مو معاف کوي، ځکه چې الله په دغه وخت کې په خپله راکېوځي او د خپلو انسانانو فریادونه اوري.